زما په عقیده باندې شیخ ملي دفتر یا دفتر شیخ ملي چې دی هغه کتاب نه دی، بلکې داسې شوی دی چې پښتانه چې د کله نه هم دي هغه زرګونه کاله یې که سلګونه کاله هر څومره چې پښتانه دا قام یو لرغونی تهذیب لري، خپل یو ثقافت لري او د ژوند د تېرولو طور طریقې لري، نو دغه طور طریقې یقینا چې ډېرې پخوانۍ دي او په دې قام کې را روانې دي. بیا چې یوسفزی د افغانستان نه دېخوا راځي په 1500 شاوخوا یعنې 1415 اتیایم کې دېخوا راځي او بیا د 1526 پورې په دې جګړو مګړو کې اخته دي او بیا د دې یو ښایسته ریاست د یوسفزو قایمیږي چې ملک احمد د هغې مشر دی او بیا د ملک احمد نه وروسته خانګجو دغه اقتدار سنبالی او د پښتنو د قیادت سنبالی. داسې ده چې په دغه وخت کې شیخ ملي د ملک احمد د وزیر په حیثیت باندې یو ډېر زیات قابل سړی تیر شوی دی. هغه دغه کمې فتح شوې علاقې هغه په محمدزو باندې، په یوسفزو، په عثمان خیلو، په ګدونو باندې او په دې خلکو باندې دغه ځمکې هغه ویشلي دي او د دې ریاست د چلولو دپاره هغه قوانین جوړ کړي دي، خو قوانین یې د بل ځای نه نه دي راوړي بلکې د خپلې پښتونولۍ نه یې راغستي دي، د خپل پخواني دود دستور نه یې راغستي دي او هغې ته یو مرتب شکل ورکړی دی، هغې په جرګې نه پاس کړي دي او په دې طریقې هغې ته د قانون حیثیت ورکړی دی او دغه قانون ته چې د هغې ځلې په پښتونولۍ کې موجودې وي، د هغې نه وړاندې په زړو سواتیانو کې موجودې وي، په پښتنو په مختلفو قبیلو کې موجودې وي، هغې له یو جدید ترتیب ورکړلی د ریاستي ضرورتونو سره سم. یعنې دلته کې عدالت چلولو، دلته ریاست چلولو، هغې له منظم شکل ورکړی دی. دغه منظم شکل ته بیا د شیخ ملي دفتر ویلی دی. که دا کتاب وی، ځکه چې دفتر وی لیکلی شوي کاغذ ته، دا خبره په ذهن کې نیول غواړي، خو دا لیکلی شوی په کاغذ باندې نه دی بلکې دا د زړونو په کاغذ لیکلی شوی دی، دا د ذهنونو په کاغذ باندې لیکلی شوی دی او دا د پښتنو جرګې یعنې تسلیم کړی څیز دی. یعنې دا داسې وګڼه چې خلکو داسې منلی دی لکه لیکلی څیز چې منلی. موږ زه دا خبره کوم که زمونږ د شمالي پښتونخوا دپاره د شیخ ملي په کتاب کې دود دستور ټاکلی شوی، د ځمکو ویش ټاکلی شوی، په هغې کې د مختلفو جرمونو دپاره سزاګانې ټاکلی شوي یا نور طور طریقې په هغې کې مقرر کړی شوي، نو بیا د جنوبي پښتونخوا دپاره هلته کم کتاب لیکلی شوی او دغه قوانین خو هلته هم موجود دي. دا خبره باید په یاد کې وساتو چې د پښتنو دوه غټ دستورونه دي چې یو ته موږ د مومندو نرخ وایو، یو ته موږ د وزیرو نرخ وایو. د مومندو نرخ هغه دی چې په شمالي پښتونخوا خلک پرې عمل کوي او د وزیرو نرخ یا وزیرو ورته وایي هغه باندې جنوبي پښتونخوا عمل کوي. یعنې زمونږ د ثقافت دوه غټ اړخونه چې دي دا یو د مومندو نرخ دی، یو د وزیرو نرخ دی. اوس که زمونږ د مومندو نرخ یعنې د ټول شمالي پښتونخوا دپاره موږ داسې وګڼو چې دا د شیخ ملي په کتاب کې هغه مرتب کړی دی، نو زمونږ دا وزیري نرخ چې کوم یو دی یا د جنوبي پښتنو کم دود دستور قانون د معاشرت دا په کوم کتاب کې لیکلی شوی د هغه کتاب څه نوم دی. بله خبره دا کېږي، یو دلیل دا راوړی کېږي چې خوشحال بابا په خپل کلام کې د دې ذکر کړی دی چې په سوات کې د دوه څیزه که خفي دي که جلي، یو دفتر د شیخ، یو مخزن د درویزه دی، بل دفتر د شیخ ملي. اوس سوال دا دی که د دې شعر ته جوور فکر وکړی شي، ده پکې ویلی دی چې جلي او خفي. جلي ویلی کېږي په ډاګه، هغه د مخزن کتاب دی چې هغه په ډاګه باندې دی، په کاغذ باندې لیکلی شوی دی، په مدرسو کې په جوماتونو کې د نصاب په توګه باندې لوستلی کېږي او یو علمي کتاب دی. جلي دی، مخامخ دی. دا بل خفي دی، خفي باندې پټ، یعنې په زړونو کې، د خلکو په ذهنونو کې، د خلکو په نفسیاتو کې، یعنې دا پټ دی. نو دغه د شعر نه ډېر په ډاګه ده چې شیخ ملي کتاب نه دی، دا د خلکو د زړونو کې دا خبره پرته ده. بله یو خبره ضروري په دې مد کې دا ده چې د اخوند درویزه بابا کتاب چې یوازې د مدرسې د ضرورت لپاره لیکلی شوی دی،
یوازې د مذهبي رهنمایۍ دپاره لیکلی شوی دی. یقینا چې ډېر اهم کتاب دی او ځای په ځای په مدرسو کې په جوماتونو کې دا پکارېده، نو د هغې په درځنونو باندې زموږ سره نسخې په قلمي نسخو کې موجودې دي. د شیخ ملي کتاب که د پښتنو د ویش مطابقي، د هغه د رواجونو مطابقي باقاعده لیکلی کتابي، نو دا ویش د قبیلو یوازې په سوات کې نه کېده، دا په دیر کې کېده، دا په باجوړ کې کېده، دا په مومندو کې کېده، په مردان صوابۍ په دې ټولو سیمو یعنې د شمالي پښتونخوا د زیاترو برخو کې د شیخ ملي د قانون سره سم د ځمکو ویش کېده او دود دستور یعنې سزاګانې ویش بل شی کېده. لارې مقرر کول، جوماتونه مقرر کول، ورشوګانې ټاکل، د کډې کول او د کلیو دفترې بدلول، دا ټول د شیخ ملي په قانون کې دي. نو چې دومره لوی اهمیت چې د ټول شمالي پښتونخوا د هغې د ښودلې هدایاتو مطابق هغه ژوند تیری او خپل معاشرتي نظام چلی، د دغه کتاب خو موږ سره په زرګونو نسخې پکار وي، ځکه چې دا په سوونه زموږ سره قبیلې او قبیلوي خاخونه پراته دي. د هر خاخ سره بیا دا یو پکار و چې د هغې سره سم بیا د خپل ژوند او معاشرت کړی وي. نو د دغه کتاب تر اوسه پورې موږ ته یوه پاڼه ولې نه میلاو شوې. بیا خوشحال بابا چې ما یاد کې دا شعر چې کوم ویلی دی، هغه د خپلې زمانې کې چې کوم کتابونه او مثال د پیرروخان خیرالبیان او د درویزه بابا مخزن دغه کتابونه هغه لوستي دي او هغه پې تنقیدي تبصره کړې ده، یعنې باقاعده د هغې تنقیدي جاج اخیستی دی د مخزن الاسلام هم او د خیرالبیان هم. که دا کتاب وی نو د خوشحال بابا غوندې نابغه انسان هغه په ده باندې تنقیدي بحث ولې نه دی کړی. د دې مطلب دی چې کتاب نشته ځکه یې پې نه دی کړی، کوم چې کتابونه وو په هغې باندې کړی دی. او په کار دا وه چې دا که ډېر نشي په هر خیل کې د دې یو کتاب پکار و. تر اوسه پورې موږ ته یوه پاڼه د دې په لاس نه ده راغلې او که موږ دا ووایو چې زموږ خو تحقیق ده او لټون ته ډېر وروستی پام شوی دی، نو زموږ سره هغه نایابه کتاب چې په هغې باندې پیتو وه چې دا د کفر او د جهل کتاب دی، هغه د موږ د جرمني نه را پیدا کولی شو، مولانا عبدالقادر راوړی دی. نو د شیخ ملي دغه دود د سرخو خلکو د ایمان برخه ګڼلې ده. په دې کتاب خلاف واړو پیتوه نشته چې دا د کفر دی او دا د جهل دی. دا کتاب خامخا محفوظه پکار و. او بیا په 1858 کې میجر راورشي ساجد خان په خپل کتاب کې ذکر کړی دی په تفصیل سره، هغه خپل قندهارۍ استازی رالیږلی دی او خالص د دې دپاره رالیږلی دی. لوی مقصد یې دا چې د شیخ ملي کتاب پیدا کړي. نو دغه محققین هم نه دی پیدا کړی، د هغې نه یو اقتباس شان دی پیدا کړی، داسې روایتي قول نه دی موجود چې د شیخ ملي په کتاب کې دا جمله راغلې ده. نو موږ په څه بنیاد وایو چې دا کتاب دی؟ خو زه به یو ځل بیا ووایم چې موږ تقلید پرست یو، د یو کس د خولې نه وتلي دي چې دا کتاب دی، او بیا هر چا چې د پښتو ادبیاتو تاریخ مرتب کوو یا د پښتنو تاریخ مرتب کوو، نو به دا خبره ور اچولی چې دا کتاب دی، تحقیق پې چا بیا نه دی کړی.